سورت ده سورہ عصر مکی سورت ده او په دې سورت کې الله تعالی دا مسله بیانوي چې تاریخی انسانی گواه ده څه شی به گواه ده مرګره تاریخی انسانی گواه ده چې انسان کامیابی سلور سيزونو کې ده سو سيزونو کې ده او د انسان ناکامی په سلور سيزونو کې ده اقوام کے تاریخ میں وہ دن بھی دیکھے کہ لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی علامہ صاحب وائی تاریخ سڑی تزان خی تاریخ سڑی تا او تاریخ ته وګورا علامہ صاحب وائی یو سکند غلطی دې سکړی پورا الله تعالی سل کاله ته سزا ورکړي څه درکې ځکه لشه کې بیان وځي لشه کې هغه به ډېر وخت پکې اخلي مرګري الله تعالی دې موږ تاسو دې خدای دې سزا نه وساتي والعصر الله تعالی وای مازیګر گوادا څه شي گوادا لکه دا یو شی دا ډبی کې باندې شربت 10 روپے کیږي هغه ته سوي اپه پمپ کی جوس څورته وای با جوس باندې دې مڼې اکاسه څه شي دا او پاګې باندې لیکلي عصير التفاح څه لیکلي عصير التفاح سمانا مڼې نه خو خبر اسه شه ده مڼې نه باسله کړه خو غي لیکلي دي مڼې نه نو د ټول ورځې نه چوڑ او جوس څه شه ده مازیګر ټیم ده څه شه ده نو دوی به آرام به مازیګر بازار ته منډه کی الکه دا جوس دا جوس وچ کا شین جمعات کې نه ذکر وکړه والعصر الله تعالی وای مازیګر وخت گوا ده ډېر قیمتي وخت ده د شپې شپ مراکته کیږي او د ورځې شپ خلا مخ کې نه راغلی ان الانسان لفی خسر سی انسان پتاوان کړه او ما ته وګوره چې مخشری دی کلی په دې نه پېدم چې دا خسر څه ترجمه ده نو سودی تلاړم چې تلاړم اوس خلکو سره طلب نشته مرګره ته بیګا وای طلب نشته نو سودی تلاړم نو چې سودی تلاړم دا طلب لګ کوي ښا ما خپل یو کافی ده یو کافی خبر سوم سينو خارته مولانا فضل الرحمن صاحب راضي او کانفرنس کوي نو لا کوړی نه ډایرک پس ورغله موالته کې ناستم چې هغه تقریر کټول نیولې کا کاپي کې اوس طالبانو کې هغه طلب ملم نسته خاله لیکل خشي دا بیا سړی ته پکار راځي دی غاټو خلکو خبرم غاټي بیا باغ او دغه کې او مطلب دا او مطلب دا د ترجمه د مطلبونه بیا ډیر وای نو مخکې نظام خه قابل کې او ځان ته مستعد پکار کې خان شابسي نو هغه سعودي کې ګرځلم قتل مې سي واور خرسي څه خرسي واورا او اسمان وريز د باران موريږي نو څو سړي وارم راوړي او خرسي او اسمان په راوړي څو باران موريږي او واور سو کاخلي نه نو دغه سړي سرم زی او سرسریم زی نو سره والا انا فی الخسران زف خسران کیم وای ما ته مرګره دی وی میاسته مزدوری واغله خو د خسران ټکی ترجمه راته وکړه زه خو د بصری نه سودی تراغلم پسې وای غراته خسران دي ته وای سر دم لارسي او سر دم لارسي نو الله تعالی سړی په تاوان کې داسې تاوان کې د سرم لار او سرم لاړ راځه ور پسې دلته یو سړی پیدا شو کنه خلکو نه روپی غوښتلې زه کتابخانه کې التناستم هغه مولا تراغی او سکه کې دا پیسې راکې ما ته تاسو ته اسلامي بینکاری په کوسه په کو اسلامي په اوزان تبلیغي معرفي کړایو او چانه شلک او چانه 1 کروڑ تختولې وي ځالته سار چم چې د امرګر را سره ناستو کوټه کې میلمانو نو ما ته چای دلته مولانا صاحب اوس خپل ازمکه او بنگلا خرسي مالې والی وای مولانا صاحب 500 کمیشن د پاره دغه ضمانت هم کو دي دبم کوي چې شاو پیسې ورکوي تاسو ضمانت څه کومه دا خسره ده هغه ټول پیسې واخیستل او لاړو تخدید مسله باندې ورسېد کنه احتیاط پکار د مرګره ان الانسان لفی خسر الکدی تاوان بسوک بچی سے سلور پیپر دي سو کاغذونه دی الکا سلور پیپر اول الا الذين امنوا منګر هغه کسان چې ایمان راوړل دا او دوم وعملوا الصالحات خيستا اعمال کې نمبر 3 وتواصوا بالحق
یو بل توصیت کوي په حق او څلورم وتواصوا بالصبر او وصیت په څه باندې کوي مرګره کدا څلور کار دیو ک بیا مولای څه شي او کدا څلور کار دیو نو کړ بیا څه شي ملای ملا نو خدایم دی مولایان کی خدایم دی ملایان کینا صحیح څه کنه امام شافعی رحمت الله علیه ډیره خسته خبره کړې ده وای که خدای دا ټول قران نو را لګل او دا سورته را لګل وای لکفت لهذه هدایت هذه الامه دې امت هدایت پر راسه شو کافیو غازی اور پس سوره همزه مکی سورته ده او دا سورته کوم ده په حالت فرشی کې یو سلسلورم سورته ده او په دې صورت کې الله جل جلاله خیال کړه او خبر خو پاتې سو پیغمبرم ترجمه کړی دی دې صورت چا کړی دا راسي دې پیغمبر ترجمه خو اوري وای هغه سوی ابی ابن کعب وای رسول الله ته ما دا صورت ولستو بیا ما ورته یا رسول الله ما تفسیر وای دې تفسیر پیغمبر پاک خسته ترجمه وګوره وتا والعصر پیغمبر پاک وای مازیګر گوادا ان الانسان لفی خسر سے ابو جہل فتاوان کدا سو فتاوان کدا الا الذين امنوا ابو بکر تاوان نہ بچدا وعملوا الصالحات عمر فاروق بچدا وتواصوا بالحق عثمان بن عفان بچدا وتواصوا بالصبر سو بچدا دا چا تفسیر دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غ ترجمه کړی دا نوٹ کی ویلن حلاکت دا اللہ وی لکل همزتن دی هر عیب والا دا پارا ما تو گورا چه طول ورس خلقو عیبون لٹی سکی او لمزا غیبتو نکی سشای کی علکا توبه میری خدایا سشای کی غیبت کی خواه او علکا دا سو کی دا کار دا دو کار ما تو گوری دا سو کی دا دو کارا اللہ وی الذي دا اغه سړی دا کار کوي جمع مالن چې هغه جمع کوي مالدار کوي سو کوي مالدار کوي ما ته وګوري مالدار کې خلک ستخه دا کم مالدار ده دا هغه مالدار ده چې زکات نه ورکي وعدده او پیسې څنګه کوي جمع کوي نو مالدار خلک هغه دي چې هغه پیسې ورکي زکات هغه مالدار ګور نه یادوم الله تعالی وایي یعصب او گمان کی ان ماله اخلدا سمال ددبه همیشئی نا کلا لیمبزن فی الحطمه الله وای نه د پکار داسه زردمنګ به واچو په حطمه کې حطمه هغه ورته وای چې سړی اډو کې ماته توبه وما ادراک مل حطمه او سشي پوی کړه حطمه څه شهدا څه شهدا حطمه نار الله الموقدا دا هغه ور د سدري زرکاله بل شوی دا سمرا لگا درې زرکاله التي اغور تطلع تؤثر چې هغه اثر کوي علی الافئده پس باندې فزلو باندې انها علیهم موصدا او دا په پدې باندې بنوي څه شی به الکا بنوي فی عمد ممدده او ستنی بیاستنی به پیواری وی سورت